وای سبه احساس د چا د اوښکو کی سبه احساس د چا د اوښکو کی چا چې په عمر کې جړلې نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو قربان ساسانی امید دې چې ټول مرګري په ټیک ټاک او خوشاله ګرانو قدرمنو کتونکو زما په څنګ کې چې کوم مرګري ناس دی جنې زمیدار شاعر چې تعلق یې د لور دیر تورمن سره دی. ګرانو قدرمنو کتونکو د دې ورور دی چې عمر یې تقریبا 24-25 سال دی او هغه په یو داسې بیماری کې مبتلا شوی دی چې د هغه ویډیوګانې به تاسو په سوشل میډیا باندې کتلې، په در ټي وي باندې هم چلیدلی، جمیل روغاني په پیج باندې هم چلیدلی دی. خو هغه پروګرامونه چې کله وچلیدو د هغه نه وروسته دوی ته ډېرې رابطې وشولې. خو په رابطو کې ورته خلک څه وایي چې دا ستاسو دا کوم ورور چې بیمار دی دا تاسو په سرکاري هسپتال کې ولې نه داخلوئ چې تاسو د پیسو ډیمانډ کړی دی وایي چې موږ ته پیسې راولېږئ. د دې هغه ورور چې کوم دی 3 میاشتې وشولې چې هغه د بلډ کینسر الله دې د دې بیمارۍ نه هر مسلمان وساتي په بلډ کینسر بیمارۍ باندې مبتلا شوی دی. کله چې دوی ته پته ولګېده چې بیمار شو نو دوی هسپتال ته یوړ. هسپتال کې چې کله ټیسټونه وکړو نو هغه ورته وویل چې د دې بیمارۍ اخري سټیج دی نو دا موږ په سرکاري هسپتال کې نشو اخیستی. دوی لاهور ته هم تللي، پېښور ته هم تللي، په مختلف هسپتالونو کې ګرځېدلي. خو زه هغه خلکو ته دا وایم چې تاسو د یو انسان سره مرسته نشئ کولی نو تنقید مه کوئ. نو د زمیدار شاعر نه به اورو چې آیا تاسو په سرکاري هسپتال کې ولې نه اخلي او تاسو ته په ټلیفون باندې چا څه ویل دي او کوم خلک چې وایي چې په سرکاري هسپتال کې به تاسو داخل شئ نو هغه خلکو ته به دوی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد ثاني صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ په شانتې عاجزو غریبانو خلکو تر اوسه مو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو. دا راته ووایي چې ستاسو ورور چې کوم دی دا څومره وخت نه بیمار دی او کله چې ستاسو پروګرامونه په سوشل میډیا باندې وچلېد نو تاسو ته څه پیغامات تاسو ته راغله؟ چا ورته په ټلیفونونو باندې تاسو ته چا څه وویل؟ ورور چې کومه دی دغه 2-3 میاشتې وشولې بیمارۍ باندې خو مونږ د تاسو در ټي وي وګورئ، جمیل روغاني صاحب وګورئ، د هغو د پیجونو نه ما پروګرامونه چلیږي نو زیاتو کسانو دا تنقید وکړو دا سرکاري هسپتالونه خو د دې کینسل شته او څنګه چلېده اخلي که نه اخلي. ما مونږ خو ورته خلکو ته ووایي چې د چا څه دغه کېږي نو مونږ ته دې په خپله ووایي او زمونږ سره هغه هسپتال ته وشي. صحیح ده هغه باندې ځکه چې زما یو مشر ورور دی د هغې 15 میاشتې وشوې چې هغه د عرب بار ملک ته راغلی دی. زمونږ بل هېڅ اسره نشته، مونږ خدای تعالی غریبانان یو. صحیح ده هغه زمونږ د ورور څه په پېښور کې دی پرایویټ هسپتال کې دی او هغه مزدوري نشي کولی. هغه هم ځانه مونږ څه وکړو د خدای تعالی غریبانان یو. صحیح ده او ځانه په دې بازار کې ډېری میړی چلومه نو مونږ دا خبره د خلکو ته کوو. دا ته ووایي چې ستاسو دا ورور چې دی که نه دې ټایم کې په کوم هسپتال کې داخل دی؟ حافظ جمیل هسپتال کې داخل دی، افریدي میډیکل کمپلیکس پېښور کې. په دې ټایم کې هلته کې موجود دی؟ جی. دې تر مسله د څومره وخت نه راغله او تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ جی زمونږ خو د تعالی غریبانان یو او دا په بټ آباد کې وو نو زمونږ ته پته هم داسې نه خو دا د روژې نه بیا کور ته راغی نو چې شپې اوده شو نو سهار به راپاڅېد نو د خوله به د وینو ډکه وه نو مونږ ده به وې زما را مرۍ خوږېږي نو بیا زمونږ خو په خپله کور وم نه خو زمونږ مور وه هغې ډاکټر له بوتلو چې هغه ډاکټر له بوتلو نو هغه ډاکټر وی چې دا خو ډېر زیات ستاسو له خراب شوی دی نو د چټونه پېښور ته چې لاړه واپس راغی چې دې ته خو برېډ کینسر دی. ښه نو څه غوښتنه لرئ زموږ بلاکتونو کې دې ګوري هغوی ته څه ویل غواړئ؟ هغو ته خو زه به یو شعر هم ویم چې په حال مې جړېږي نه نو بیا مې مه کوه پوښتنه او داسې ډېر لیوني ګرځې یو زه پکې ګرځم پروا نشتې. خو زه وله دا پیغام ورکوم دغه کتونکو له او الله دې دا خلکو زخم وکړي د هغوی وینه هم ډېره زیاته زمونږ په 2-3 ورځو کې وینه زمونږ د بیمار ختمه وي خو زمونږ ملګري دي او هغو ته چې مونږ یو دغه وکړو هغو هسپتال ته ځان رارسولی هغه وینه لکه وینه چې دی نو تاسو له فري میلاویږي ملګري دله درکوي؟ جی بس فري خو داسې وو چې مونږ ملګرو ته دغه وکړو نو مونږ ته بیا ځان رارسولی نو دغه خلکو زه دې الله تعالی ښه وکړي ځکه چې زمونږ چې کله ویډیو وشوه نو زمونږ کلیوالو او دې خلکو زمونږ څخه پوره خلکو خپل وس کړی خو زه خلکو له دا پیغام ورکوم څوک چې دا خبره کوي
چې دا په سرکاري هسپتالونو کې اخلي او دا خبره کوي نو زه هغه خلکو ته دا چې هغه سړی دی زموږ سره رابطه وکړي زما د ورور نمبر هم په دغه باندې دی او زما نمبر هم دی په دې موبایل په دې کیمره باندې دی زموږ سره دې رابطه وکړي مونږ ته چې سرکاري علاج میلاویږي نو مونږ نیونه وي چې مونږ ځو زموږ ورور بیمار دی د پټ کې ځکه چې مونږ هغه نشو دغه کولی ځکه چې زموږ له 80 لکه روپۍ هم وسوی خو مونږ به خپل ځان خرڅوو خو مونږ به لا خپل ژوند بچ کوو نو هغه خلک ترې راشي او چې څوک دا خبرې کوي نو رادي شي او زما د ورور ژوند دی او مرګ او ژوند الله په لاس کې دی هغه خلک تنقید کوي نو مونږ ولې خفه کوي چې یو سړی درته ښه خبره نه شي کولی نو بده ولې کوي او چې څوک دا خبرې کوي نو رادي شي نو کم د هسپتال ته دې راشي او زما ورور ژوند دې بچ کړي نو دا خلکو له دا پیغام ورکوم وزیراعلی مینه صاحب له دا درخواست دی چې مونږ داخلولی شي سرکاري هسپتال کې نو دا درخواست دی چې مونږ دې داخل کړي ځکه چې زمونږ بیخي اساس رانه کې زما دغه یو ورور و دغه په بارمل کې 15 میاشتې وشي چې راغلی دی زه ځان په خپله په بازار کې مې سره اړۍ میړۍ چلوله او اوس هغه وایي چې زه کشمیر ته ځم خو هغه مونږ د دې وجې نه شو لیږلی چې اوس هسپتال ته ځي راځي او زمونږ بل هېڅ وس رانشتي ځکه چې لاک وی 2 لک روپۍ 15 لک روپۍ چا به کتل به څه ونه شوي نو زمونږ دومره دا امید دی چې د خپل کور ولا خرڅولی شم خپل ځان ولا خرڅولی شم د خپل ورور ژوند به انشاءالله چې بچ کوم دغه دی ځکه چې هغه سخته مونږ نه شو په هغې چې یو تکلیف راشي نو هغه اوچتېږي او راغړېږي چې زمونږ سره مدد وکړي زمونږ سره مرسته وکړي خاص طور مونږ خو په سرکاري هر هسپتال کې وګرځو زمونږ نه خو د سره څوک اخلي نه هر یو وایي چې څوک وایي چې 15 لکه روپۍ علاج به قانون والا مو چې زمونږ هسپتال نه مو ایستو نو واپس یې مونږ بیا نه پرېږدو نو ستاسو ورور دې ټیم کې په هسپتال کې دی نه جی بس پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی حفیظ جمیل صاحب په هسپتال کې دی دې ویډیو باندې زمونږ دغه نمبر به انشاءالله ښکاري او په دغې به تاسو زمونږ سره کانټیکټ کولی شئ چې څه منډه ترله والي نو الله د رضا لپاره زمونږ سره د انسانیت په وجه باندې زمونږ سره منډه ترله والی اول نمبر په بچي باندې یا د مور د زړه غوښې که نه نو زمونږ مور ډېره زیاته خفه ده او که چا زمونږ سره مرسته وکړه نو هغه به ورته ډېرې زیاتې دواګانې وکړي د زمیندار شاعر خبرې تاسو اورېدې کله چې دې پروګرامونه وچلېده نو بلا کسانو په دې باندې تنقید کړی چې تاسو د اروپا سرکاري هسپتال کې ونه داخلوئ هغه خلکو ته زه وایم چې یو انسان سره تاسو مرسته نشئ کولی یو انسان له لاس نشئ ورکولی نو تنقید مه کوئ کم ملګري چې وایي چې دا په سرکاري هسپتال کې داخلېږي هغه ملګرو ته درخواست دی چې په دغه نمبرو دوی سره رابطه وکړي او دوی وبوځي په سرکاري هسپتال کې داخل کړي په دې ویډیو مخامخ د دې ملګري نمبر د دې ورور نمبر ښکاري نو په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ چې د چا نه څونه هم کېږي نو مختلف خلک لګیا دي مختلف خرچې کوي په فضولیاتو باندې نو که د یو انسان ژوند ستاسو په 1000 روپۍ 2000 روپۍ باندې بچ شي نو الله تعالی به تاسو ته ډېر غټ اجر درکړي ډېره مننه د بل پروګرام پورې مو الله کې اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله